د پوهاوي درنو اوریدونکو وخت مو په خیر. د ټولنیزو او ادبي بحثونو په لړ کې به نن رحماني صاحب پر اسطوره او شعر راته غږیږي. استاد ستړي مه شئ او مننه چې وخت مو ځانګړی کړ. استاد لومړی که دې ته راشو چې اسطوره د انسان په ژوند کې څه رول لري؟ بشر یا انسان له خپل پیدایښت څخه د ځینو باورونو، انګیرنو، وندونو سره ژوند کړی دی. دا باورونه، وندونه کله د هغه د خپلو ذهني ویرو محصول وي، کله د چاپیریال محصول وي، کله د مجبوریتونو محصول وي، کله په چاپیریال کې له بېلابېلو اړخونو یا ژوندیو او ناژوندیو سره د هغه د اړیکو محصول وي، او کله د هغه د عقیدې، مذهب او باور محصول وي. ځکه چې انسان فطرتاً یا طبیعتاً مذهب خوښونکی پیدا شوی دی، او دا د انساني فطرت تقاضا ده چې باید خدای ولري، یو دغسې ستر ځواک او ذات ولري چې دی په ستونزو، په کړاوونو کې په هغې باندې تکیه ولري. او بل اړخ ته بیا د انسان د ځان غوښتنې یا د انسان د ځان مطرح کونې، د لوی ښودنې فطري یا طبیعي غریزه ده چې په انسان کې موجوده ده. د همدغه اړتیاو یا مجبوریتونو او غوښتنو په انسان میتولوژي یا اسطوره پوهنې ته ننوځي. که څه هم دغه د مطالعې برخه ده، اما انسان دی چې اسطورې پنځوي، اسطورې رامنځته کوي، او اسطورې د انسانانو د راپېژندنې په برخه کې تر ټولو پخوانۍ او لرغونې جریدې دي. او ما جریدې ځکه ورته ویل چې د هغوی د ژوند حال او احوال پکې ثبت شوی دی. د اسطورو سره بیا یوه بله خبره چې را مطرح کیږي هغه بیا افسانه ده. اسطوره تر ډیره پورې د هغو کسانو اړونده ده چې یو څه مذهبي باورونه ولري، یعنی په اسطوره کې مذهبي عنصر ډیر پیاوړی دی. نو دا چې د انسان په ژوند کې څه رول لري، نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې انسان ژوند همغسې ورسره عیار کړی دی. کله کله یې ځان سانسور کړی دی، کله یې په یوه نامعلوم باور باندې تکیه کړې ده، او په ټوله کې یې د خپل ماضي سره یو تړاو ساتلی دی. او تر ننه پورې هم اسطورې د دې سبب شوي دي چې موږ له خپل تیر سره یو ډول تړاو پیدا کړو. هغه خپله فرهنګي مخینه یا د فکر او د آن لیدلوری او دید په یو ډول ژوندی وساتو، په خپلو باورونو کې رالوی شو، او د راتلونکو نسلونو لپاره هم خپلې ځینې کیسې ولرو. دا کیسې داسې دي چې یوه برخه یې موږ خپله بیانوو، او یوه برخه داسې دي چې خپله هغه ځان بیانوي، چې دا تر ډیره پورې بیا د فرهنګ په مادي اړخونو پورې تړاو لري، چې تر ډیره پورې د تمدن په نامه یادیږي، یا د تمدن په زانګو په لمنه کې راتلونکو نسلونو ته ځان پرېږدي. استاده، اسطوره هنر ته څنګه ننوته او تر ننه یې د خلکو باورونه څنګه ساتلي دي؟ لکه څنګه مې چې مخکې ویل، انسان فطرتاً اسطوره خوښونکی پیدا شوی، خو بل اړخ بیا له هنر سره د انسان تړاو دی. هغه ذاتي هنرونه چې له پخوا نه د انسان سره ملګري وو، د انسان په ژوند کې د هغه ملتیا کړې ده، دغه هنرونه په اسطورو کې پټ دي، یا کله کله داسې چې اسطورې په هنر کې پټې دي. نو د خپله د اسطوره یو هنر دی، او اسطورې اکثره هنرمندانو رامنځته کړي دي. انسان رامنځته کړي، خو هغه انسان رامنځته کړي چې هنرمند و، له هنر سره مینه درلوده. بل خپله د انسان پخواني باورونه څنګه رامنځته کیږي، یعنی که په عام ډول وغږیږو، په عمومي د بشریت په اړه وغږیږو. باور کله کله داسې چې د انسان لپاره تکیه وي، کله کله د انسان لپاره ویرونکی وي، او کله کله بیخي د یوې روحیې بڼه لري. او که باور نه وي او یقین ور باندې ونه شي، انسان داسې انګیري چې ممکن د هغه ژوند بې ثباته شي، تاوانونه ورته واوړي، او تر ډیره پورې دغه عقیده او باور د هغه د ژوندي ساتلو یا په راتلونکو زمانو کې د خپل ځای، نسل او کورنۍ د خوندیتوب لپاره هغه ته ژوند ورکوي.
همدا اوس هم موږ او تاسې په غرونو، سمڅو، کلاګانو یا لرو سیمو کې د هغو نقاشیو د انځورونو څخه خوند اخلو چې د پخوانو څخه راپاتې دي، یا ډبرلیکونه دي، یا شناختې دي، یا قبرونه دي، یا تیږې دي. یعنې همدا اوس هم که د نړۍ ځینو عجایبو ته لاړ شو، په هغې پورې ژوندۍ اسطورې تړل شوي دي. مثلا که همدا اوس هم څوک د مصر دغه درېګونو هرمونو ته ورشي، د دې د جوړښت په اړه یا د هغه زمانې د انسان د خلاقیت په اړه او د خلاقیت دغه عروج په اړه چې سړی حیرانېږي. همدا اوس هم په معاصره زمانه کې څوک دا نشي کشفولی چې دا خلک څنګه توانېدلي وو چې دومره لویو اسمانڅکو برجونو ته په ټنونو همدغسې تراشل شوي او توږل شوي تیږې ولېږدوو او هغلته یې د انجینري سیستم څنګه برابر کړو. ډېر بیا وایي چې ممکن دوی دیوان او ځینې دغسې خارق العاده موجودات ګمارلي وي او دا کار یې ورباندې کړی. ځکه تر ننه پورې د انتقالاتو د معاصرو وسیلو د پیدایښت سره سم بیا هم انسان په ډېره کم اندازه توانېږي چې دغسې بناوې یا تاریخي بنسټونه رامنځته کړي. نو که چېرته د انسان سره یو باور نه وای، ډېره ګرانه وه چې دغسې بناوې پنځولې وای. یا د خوشحال بابا خبره بدرګه که محبت را سره نه وای، یک تنها به په خونخوارو لارو تلل. څوک په دغه خونخوارو لارو یا د ډارونکو اسطورو سره ژوند، یا تر ډېره پورې د انسان دا باورونه چې دی د ژوند سره په تړاو کې ساتي، د ژوند نه لرې کوي، دا تر ډېره اسطوروي رنګونه لري. او دغه د اسطورو رنګ چې تر ننه تازه ساتل شوی، دا تازهوالی د انسان باور ورکړی دی. او زه فکر کوم که هر وخت چې په اسطورو باورونه کمیږي، په افسانو باورونه کمیږي، یا دغسې اضافي بې ځایه شی ښکارېږي، هلته بیا اسطورې مري. اما د انسان طبیعت دغسې دی چې ډېر پرمختللی انسان یا په معاصره پوهه او ساینس باندې سمبال انسان بیا هم په یو ډول په ذهن کې خپلې اسطورې لري او د علمي او ساینسي څېړنو تر څنګ د اسطورو اړخ هم هېڅکله هغه خپل ځای له لاسه نه ورکوي. زیاته مننه استاد. استاد په پښتو شعر کې اسطوره څنګه ارزوئ؟ آیا هر شعر اسطوره لري؟ په پښتو شعر کې هم ګڼې اسطورې شته. حتی که له ولسي ادب نه یې راونیسو، زموږ په ولسي ادبیاتو کې هم اسطورې خوندي دي. مثلا دا لنډۍ چې وایي آسمان ته لار د خطو نشته، لیلا مجنون په عاشقۍ ختلي دینه. یوه اسطوره خو دا ده که چېرته څوک په عشق کې مقدس او رښتینی سپېڅلی پاتې شي، هغوی آسمان ته رسیږي. یا زموږ یوه اسطوره دا ده چې دلته په دنیا هر یو انسان په آسمان کې یو ستوری لري، او هر کله چې دا ستوری ولویږي، یا هر کله که د شپې په ستورو کې په کائناتو کې موږ نظر واچوو، یو ستوری چې کله هلته لویږي، دلته باور دا دی چې لاندې په ځمکه یو انسان مري. یا کله کله چې وایو چې ستوری د اوچت اوسېږه، معنا دا ده چې هر انسان هلته یو ستوری لري. نو دغه ماورا طبیعت شاعري یا تر ډېره د کائناتو شاعري په دې کې چې اکثره اندونه فکرونه موږ وینو، دا تر ډېره پورې په شعر کې نغښتي دي. یا د شاعرۍ ځینې سمبولونه او تشبیهات دغسې دي چې مثلا کله چې موږ تاسې یو انسان د سپوږمۍ سره تشبیه کوو، هلته چې کله ساینسي څېړنې وشي، سپوږمۍ رڼا نه لري او د سپوږمۍ نږدې انځورونه که تاسو وګورئ، شاید هغه تر ټولو بدرنګه سیاره ده. اما دا چې د ځمکې څخه د انسان د لید په وسیله ښکله شوي، د انسان د سترګو په وسیله ښکله شوي، دا بیا بېل اړخ دی. اما ډېر دغه ساینسي حقیقتونه دي چې هلته بیا دغه د هنر او تخیل او تصویر له اړخه حقیقتونه له منځه وړي. نو په دې اساس باندې دا چې شعر ښکلی دی او شعر د خلکو ترمنځ محبوبیت لري، اسطورې هم ښکلي دي. نو ځکه په پښتو شعر کې د شعر د اسطورو پر باب یا د باورونو په باب یا د اندونو په باب باندې یا د انګیرنو په باب باندې بیا هم هغسې څېړنه چې لازمه ونه ده شوې. نو ځکه وایو چې همدا اوس هم په شعر کې یا په پښتو شعر کې اسطورې پنځول کېږي. اما یا داسې دي چې د ځینو شعري یا ادبي فنونو تشبیهات او کنایو په باب کې څېړل کېږي یا په نورو موضوعاتو کې څېړل کېږي، هماغسې تر ننه پورې پاتې شوي دي. ډېره مننه استاد. استاده د وروستۍ پوښتنې په توګه که ووایم، په معاصر وخت کې هم اسطورې پنځولی شو یا که څنګه؟ په اوس وخت کې هم له شک پرته چې
اسطورې پنځول کېږي، رامنځته کېږي. ما په دې وروستیو کې خپل یوه محصل ته د خپلې سیمې د اسطورو په باب باندې یوه موضوع ورکړې وه، د مونوګراف موضوع وه، چې هغه د پروان د غوربند سیمې یا د ولسوالۍ په اړه دا موضوع مطرح شوې وه. هغه ځینې دغسې اسطورې راټولې کړې وې چې معمولا دا کتاب یا دغه مونوګراف ما د شپې وکته. په هغې کې د ځینو بلاګانو، دیوانو، پیریانو، د ویرونکو سیمو ځینې دغسې کیسې راغلې وې چې هغه د شپې د کتنې پر مهال زموږ په ساده اصطلاح زما ویښته زیږه شول او بیا مې بند کړ، ما دا د ورځې وګورم. یعنې د ورځې هم ځینې اسطورې یا هغه کیسې چې ما ولوستې چې هلته رامنځته شوې وې یو ډول یې وډار کړم او دغسې راته معلومه شوله که همدغه خارق العاده کرکټرونه چې همدا اوس هم ژوندي وي ماته ولاړ وي. نو دا د اسطورو هغه اغېز دی. نو دا چې اوس هم په موږ او تاسې اسطورې اغېز لري، نو معنا دا ده چې اوس هم پنځول کېږي. همدا اوس هم که کلو اطرافو ته لاړ شي، مثلا یوه اصطلاح د هغې ته مثلا د چلګزي قبرونه وایي یا خضر بابا، یا موږ ورته متري خضر بابا وایو، چې یوه څېره به تا ته مخې ته راځي، دنګه به درته ولاړه وي، ممکن دا همغه وي. همدغسې د چلګزیو یا 40 متره قبرونو په باب چې کومې کیسې موږ ته رامنځته کېږي، یا د ویرونکو قبرونو یا غارونو په اړه چې، یا په هدیرو کې د شیشکو بلاګانو په اړه چې کومې کیسې راځي، یا کله کله همدا اوس موږ تاسې په شپه کې ایریږو، په هدیرو کې نشو تللی، تر شنو ونو لاندې نشو تېرېدلی، او ماشومانو ته به مو دا ویل کله چې تر ونه لاندې تېرېږي باید په سر لاس ونیسي، د ماښامه تر ناوو لاندې لاړ نه شي چې ګویا هلته پیریان او بلاګانې دیوان غښتي دي، یا دغسې خیالي ډارونکې بلاګانې دي چې همدا اوس هم ډېر ماشومان خو پرېږده چې لویان هم ورنه راځي. زموږ په سیمه کې د لکو تیږو په نامه یو ځای و، موږ ته کیسې دغسې شوې وې چې ماشومتوب کې البته دا کیسه چې یو 15-20 سپینې تیږې دي او شاته یوه اوږده ډبره وه. وایي یو وخت دلته یو شپون رمه پوله، په دې وخت کې یو ډېر نوراني کس ورته راغی، ده ته ویل چې تږی یم شیدې راکړه. شپون ورته ویل چې دا خو ټول پسونه دي، یعنې نارینه دي، مذکر دي او دا خو شیدې نشي کولی. وایي ته ورشه یو پسه راولوشه، شیدې به درته پیدا شي. یو لوښی یې ورکړ. دی چې ورغی د یوه پسه خواته چې ګوري هغه په میږه باندې بدل شو، وروسته چې ګوري د ټول پسونه یې په میږو بدل شوي دي. خو بیا شرط په دې کې دا و چې شاته به نه راګورې، بس دا به تل همدغسې میږي، هر وخت به شیدې درکوي، زما هم دا یو جام بس دي. اما شپون تلوسه اخلي، په دې نوراني سړي پسې شاته ورګوري. وایي د همدې کتو سره دا شپون تر اوسه په ډبره بدل شوی او د رمه یې هم په ډبرو بدله شوې. حال دا چې دغه کس خبر هم ورباندې کړی و، که دې راوکتل بیا به له ستونزې سره مخامخ شي. یا مثلا زه د بغلان اندراب ته تللی وم، هلته یو 2 ډبرې وې چې دې ته یې شا او روس وې. دا ډبرې دغسې وې چې څنګ پر څنګ ولاړې دي، د 2 بوتانو په څېر او تراشل شوي دي. ځایي خلکو راته ویل چې دلته یو ناو یو زوم و، واده یې و، را روان و. په دې وخت کې غالبا دلته د کوشانیانو د وخت تاریخ شته، دا دره هم د کشن آباد په نامه یادېدله. وایي چې په دې وخت کې د پاچا ساتونکي هغه ظالم ځایي واکمن ورباندې راغلل، غوښتل دوی ته په اصطلاح بې عزتي واړوي. وایي دوی خدای ته سوال وکړ چې موږ په ډبرو بدل کړي. وایي سوال قبول شو، دوی هم دلته په ډبرو باندې بدل شول. نو دا خو په یوه اړخ کې افسانه ده، اما دا چې دعا ده کې خدای ته تضرع ده پکې، نو یو عقیدوي باور را څرګندوي. نو د دې څرګندونه دا ده چې یا د دې پیغام دا دی چې اسطورې او افسانې په هرو سیمو کې اوس هم شته، د کاریزونو، د غرونو، د سمڅو یا د ځینو مجسمو، د تصویرونو. د دې ټولو معنا دا ده چې زموږ په اوس وخت کې هم، په اوس ژوند کې هم اسطوره شته او افسانه شته، اما دا چې ښه نشو تشخیصولی ځکه موږ خپله په دې صحنه کې واقع یو. اما راتلونکي نسلونه بیا زموږ د اسطورو په باب ښه روایتونه او ښه لیدلوري بیانولی شي.